الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى وتوفيق وداغب رحم وكرم سرا وكتاب عمدة الأحكام كي ننزمونغا دريم درست أو دريم ناستد. مؤلف رحمه الله شروع د كتاب الطهارة نکړی ده، د طهارت مسائل، احکام د طهارت او د مسائل، او طهارت ته پاکوالی ته وایي. نو دا مسئله په اوله کې په دې راوړي ده ځکه چې په عقیده پسې او په کلمه د لا اله الا الله پسې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پیغمبرۍ باندې په ګواهي ورکولو پسې غټه مسله هغه د مانځه ده، او د مانځه کونجي لکه روایت کې هم داسې راغلي د مانځه کونجي چې دی نو هغه طهارت دی. نو چې څو پورې تا سره چابي او کونجي نه نو ته په دروازه نشي ورننوتی. ستا مونځ الله د هغه وخته پورې نه قبلی چې څو پورې ستا اودس برابر نه وي. همدغه حدیث را روان دی. نو ځکه یې شروع د کتاب الطهاره نه کړې، طهارت مسایل. بیا په هغې کې اولنی حدیث د عمر بن خطاب رضی الله عنه راوړی و انما الاعمال بالنیات، او د هغې په باره کې هم خبره شوې وه چې ولې دا حدیث په اوله کې راوړی دی او د نیت مسایل هغه بیان شوي. خو یوه مسله ورسره یاده ساتئ، هغه دا چې نیت دا د هر عبادت دپاره لازم دی. نیت دا د هر عبادت دپاره لازم دی. مخکې دا خبره ذکر شو. اوس چونکې د طهارت او د اودس او د غسل مسایل به بیانېږي او د تیمم، نو دې دپاره هم نیت پکار دی. او نیت د زړه ارادې ته وایي. مخکې وضاحت وشو چې په خوله باندې په ژبه باندې نیت ویل دا بدعت دی. خو چې کله ته اودس کې نو چې ستا زړه کې دا یي چې زه دا په خاص طریقه چې د اودس چاردام کوم، یا په خاص طریقه چې زه دا غسل کوم یا د تیمم کوم، نو دا د الله دپاره بندګي کوم. چې دا نیت دي نو هله به دا عبادت شمارلی کېږي. لکه اوس یو سړی راشي هغه لاسونه م وینځي، مخ وینځي، بیا لاسونه وینځي سنګلو پورې، په سر باندې مسح وکړي، غوږونو کې ګوتې ووهي او خپې م وینځي، او نیت یې دی چې صفا شمه، یعنې ځان صفا کومه، خوله را باندې پرته ده. نو دې ته خو بیا اودس چاردام نه ویلی کېږي که نه. هلته نیت کې به دا یي چې دا کار چې زه کوم نو ولې کوم؟ صفایي دپاره، عبادت دپاره. ته چې کله اودس چاردام کوې نو دې دپاره کوې چې خولونه صفا شم؟ ولې کوې؟ عبادت کومه، دا شرط دی. لکه اوس یو سړی سحر مانځه نه بعد خوراک نه کوي، ځان کموي، او یاره وایي ډاکټران وایي چې ډېر وخته پورې خوراک مه کوه او لږ خوراک کوه. سحر نه دې ځان باندې خوراک بند کړي، او چې کله نور ډوب شي بیا خوراک شروع کړي. دا روجه ده؟ ولې نه ده؟ نیت د عبادت نه و، دی جواب دی. نیت خو د هغه دا و چې ځان د روټۍ نه منع کوم او د څښاک، دا نیت خو یو، خو دا پکې نه و تقربا الی الله چې دا کار زه په دې کوم چې الله ته نږدې شم. ځکه ما دا فایده تاسو ذکر کړی او تېر شوي درس کې چې د نیت یوه فایده دا ده چې دا د عاداتو او د عباداتو په منځ کې فرق راولي. یو عادت دی بل عبادت دی، منځ کې به فرق په څه راځي؟ په نیت سره راځي. نور ظاهره کې خو کار یو شان دی، فرق چې کوم بنیادي راځي هغه په نیت سره راځي. که ته اودس چاردام کې، که ته غسل کې، که ته تیمم کې، دا به ته په دې نیت کې چې زه په الله ته نږدې کېږم. ها اوس یو شی د پرېښودو دی، هغې دپاره نیت ته ضرورت نشته، الا بعضو ځایونو کې هلته بیا جدا مسله ده. دویم حدیث په دې مبارک کتاب کې هغه د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی. وی چې عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
الله نه قبلی مونځ په تاسو کې د یو تن اذا احدث کله چې اودس مات شي حتی یتوضا تر څو چې اودس نه کړي. بنیادي حدیث یې راوړ. دا حدیث امام بخاري هم راوړی، امام مسلم هم راوړی، خو دا لفظ د بخاري دی. او چې کله داسې وویلی شي کنه دا یاد کړي چې کله یو عالم دا ووایي چې دا روایت امام بخاري راوړی، امام مسلم راوړی او لفظ د امام مسلم دی، نو معنی څه شو؟ لفظ د امام مسلم دی، یعنی دقه شان الفاظ په روایت کې د امام مسلم هغه دي، امام بخاري هغه لږ بدل دی، نور یو شان دي، مسله یو شان دي. دا حدیث چې کوم راوړی دی د امام بخاري د روایت الفاظ دقه شان دي، امام مسلم هغه لږ بدل دي، خو دواړو دا روایت راوړی دی. دا بنیادی حدیث دی. او امام مقدسی رحمه الله د کتاب په اوله کې ویلي چې ما دا کتاب مختصر لیکلی دی، یعنې دا نه چې دی په یو مسله باندې یو حدیث راوړي چې په دې مسله باندې څو حدیثونه دي، یو دی نه. کله ګوره په یو مسله باندې په سوونو حدیثونه وي، په سوونو، خو یو عالم هغه ټول نه راجمع کوي، بلکې ټول راجمع کولی هم نشي، انسان کمزوری دی. دا دعوه څوک نشي کولی چې ما د الف نه د یا پورې چې دې کې څومره خبرې ده ما ټول راجمع کړي، نه. او کله یو عالم قصدنې نه راجمع کوي ځکه چې کتاب مختصر هغه جوړوي. نو دغه یو حدیث راوړی دا بنیادي حدیث دی په دې مسله چې د هغه وخته پورې مونځ نه کېږي چې څو پورې اودس نه یې کړی، چې کله اودس دې مات شي. دغه شان یو روایت دی امام بخاري امام مسلم راوړی، لا تقبلو صلاة من احدث حتی یتوضا، هغې کې داسې دي نه قبلیږي مونځ د هغه چا چې اودس یې مات شو تر دې چې اودس یې نه کړی یا اودس وکړي. امام مسلم یو روایت راوړی دی، لا تقبل صلاة بغیر طهور یا طهور، نه قبلیږي مونځ بغیر د اودس نه. امام مسلم دا روایت راوړی. نو چې اودس دې مات شو، احدث حدث په عربۍ کې دا دغه ته وایي، دا اودس ماتېدو ته وایي. او اودس ماتېده بې اودسي دا په دوه قسمه، یو ته ویلی کېږي حدث اکبر یو اصغر، یعنی هغه بې اودسي چې هغې سره په انسان باندې غسل لازم شي، لازم بلام وي، او هغه بې اودسي چې په انسان باندې چاردام لازم شي، اودس چاردام، نو دې ته حدث اصغر وایي. او داسې زه نشم ویلی چې وړوکې اودس ماتې او غټ اودس ماتې، حالانکې مناسب دغه تعبیر دی، خو هلته پښتنو کې مشهور غټ اودس ماتې او وړوکې اودس ماتې، هغوی دا فرق په هغه څه کې کوي چې پرې دوو لارو باندې وځي. نو میچازو ته هغوی، تشو میچازو ته هغوی وړوکې اودس ماتې وایي، ډکو میچازو ته غټ اودس ماتې وایي. یعنې نور مناسب دی چې غټ اودس ماتې وویلی شي، معنی ده چې هغه اودس ماتې چې په هغې سره غسل لازمیږي، او وړوکې اودس ماتې هغه اودس ماتې چې هغې سره چاردام لازمیږي. خو هر حال کې د باندې حدث راغول، حدث دا په عربۍ کې اودس ماتې ته وایي چې داسې څه وشي چې په هغې سره اودس مات شي. دا حدیث په اوله کې راوړو، تا ته دا وایي چې یاده کړه ای مسلمانه دا خبره چې د مانځه په صحت کې یو لوی شرط هغه اودس دی، او په دې باندې اجماع ده د امت اجماع ده، په دې کې د چا اختلاف نشته. که چېرته چا داسې مونځ وکړو چې اودس یې مات او د اودس کولی شو، نو د ده دا مونځ باطل دی، دی به بیا دا مونځ کوي. که دا د قصدن کړی، که دا د ده نه یېري، او که دا دی جاهلي، دا ورسره یاده کړي. یو سړی دی مونځ یې وکړو، موږ نه اکثر دې مسلې تپوس کېږي، مونځ یې وکړو، بیا وروسته ته پته ولګي چې زما خو اودس نه و او زما اودس مات و، یېرو تی معاف دی، بیا به یې راګرځوي. یو سړی قصدن عمدن کوي، د ده خو مسله غټه ده، د خو په دین پورې استهزا کوي، خو دا مونځ یې باطل دی. یو سړی جاهل دی، دې ته پته نشته دې مسلې، بیا یې مونځ څه دی؟ باطل دی. مونځ نه صحیح کېږي د هغه وخته پورې چې څو پورې د اودس روغ نه وي، چې کله پې قادري، دا بله مسله شو. او انشاءالله که الله ژوند راکړو، طاقت او توفیق یې راکړو، نو قیمتي مسایل به ورته موږ بیان کوو. دا ما اکثر بیان کړي هم دي د مشکات په درس کې، د بلوغ المرام په درسونو کې، د عمدة الاحکام درسونه ما ډېر پوخا کړي، خو هغه وخت کې دا ریکارډینګ او دا مسلې نه وي،
یعنې په هغه وخت کې ما ته ښکاري چې کتاب الطهاره مسایل ما بیان کړي نور کتاب نه خو کتاب الطهاره او دا هغه مسلې دي چې دې ته هر مسلمان ضرورت لري لکه داسې څوک نشته چې دا ووایي چې زما ورته ضرورت نشته یا بعض وایي دا مسلې د علماو دي که نه نو اوس دا مسله صرف د عالم ده او دس ماتېدل عامو خلکو ته دا راپېښېږي عامو خلکو ته دا مسله راپېښېږي چې دوی د اودس مسایلو ته ضرورت لري او د طهارت احکامو ته دا صرف د علماو مسله نه دی چې عالم ته به دا مسله راپېښېږي نو دلته دا مسله یاده کړي یو سړی د طاقت نه لري لکه موږ وایو چې هغه چا مونځ نه کېږي چې طاقت لري د اودس کول یو سړی طاقت نه لري نه د اوبو د استعمالولو نه د تیمم او دې ته مسله وایي علما مسله د فاقد الطهورین هغه سړی چې د هغه نه اوبه هم ورکې دي او خاوره ورسره هم نشتي نه د تیمم څه ذریعه شتي او نه د اودس څه ذریعه شتي دا کې بیا علماو پکې اختلاف کړی فقهاو او اقوال ذکر کړي دي څوک وایي مونځ به نه کوي او څوک وایي د مانځه مونځ کوونکي پیښې به کوي او بیا به مونځ راوګرځي څوک څه وایي څوک څه وایي راجح قول دا دی والعلم عند الله چې په کم حال چې دی په هغه حال دې مونځ وکړي او الله چې د هغې نه زیات تپوس نه کوي ځکه چې الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې لا یکلف الله نفسا الا وسعها بل ذکر الله فاتقوا الله ما استطعتم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کو اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم زه چې درته د کمې خبرې امر وکړم نو چې څومره پې عمل کولی شئ ویې کړئ اوس د دې طاقت دغه دی دلته نه اوبه میلاویږي نه تیمم لکه یو سړی جیل کې پروت دی یو سړی جیل کې پروت دی نه د اودس په اوبو باندې څه طریقه جوړېږي نه د تیمم طریقه جوړېږي نو دی په خپل حال باندې مونځ کوي که یو سړی دا وایي چې تا خو وایي چې په دې باندې د امت اجماع ده نو موږ ورسره دا ذکر کړی چې د امت اجماع ده چې د هغه سړي مونځ نه کېږي چې د چا وس رسي د اودس ته کول او د ده وس نه رسي نو چې وس یې نه رسي نو دی معذوره دی دی معذوره دی او الله د ده په حال باندې ښه پوهه دی نو دې دپاره دا حدیث راوړی دی او دا اجماعي مسله ده چې بغیر د اودس نه مونځ هغه نه کېږي یو بله مسله به ورسره ذکر کړو ګوره دا متن د حدیث یا د یو کتاب دا یو عالم ذکر کړي بیا په وضاحت کې په شرح کې بیا هغې سره نورې خبرې ذکر کېږي دا بعض ملګري ما ته میسیج وکړي یا دې ملګرو ته پیغام راورسي ده نه تپوس وکړي چې دې د کوم کتاب نه درسونه کوي د هغوی مطلب دا چې دا یو کتاب لیکلی شوی دی او دا 12 کال روان دی او زه د هغې نه ما ته مخې ته پروت او بس یو خبرې ټولې د هغې نه روانې دي نه کتاب دا د عالم مخې ته چې پروت دا یو متني یو حدیثي بیا د دې وضاحت دی کوي نو دا داسې نه چې دا ټولې خبرې په یو ځای کې راجمع شوي پرتې دي او ته به هغه کتاب وایلې او د هغې نه به شروع وکړه درسونه بیانوه دا خو بیا اسانه شو تاسو هم ځان له یو کتاب پیدا کړئ شروع وکړئ کتاب به ته مخې ته پروت دي او درسونه کوئ نو اوس دا مقدسي رحمه الله یو حدیث راوړو بیا د دې حدیث سره ډېر مسایل تعلق ساتي او هر حدیث چې راځي هغې سره ډېرې مسلې تعلق ساتي خو موږ به کوشش کوو چې څومره مسلې او فایدې ترې راویستی شو هغه بیان کړو د دې دپاره چې زموږ د وروڼه او خویندې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبرو باندې په صحیح طریقې سره پوه شي دا مسله به بیان کړو چې اودس اخر ماتېږي بس دا درته بیا ومیم او بیا درته ومیم دا مسله ګوره تا ته هم راپېښېږي که ته له دې نه ځان داسې بېزاره ګڼي چې نه زما مسله نه ده نو څه ووایم داسې څوک شته انسانانو کې چې اودس یې نه ماتېږي اودس ماتېده ده بې اودسۍ حال خو دا خو په هر چا راتلی شي په هر چا داسې راځي اوس که هغه د بعضو هغه کیسې کوي چې لکه 40 کاله په یو اودس باندې مونځ کړی دی نو هغه بې سنده خبرې دي او نه بې دلیل شتي وی پلاني ځکه یو بزرګو 40 کاله په یو اودس مونځ کړی حیران یم زه دې ته 40 کاله ده آخر دا کم بدن الله دله ورکړی
او یا داسې وایي چې 40 کاله د ماسخوتن په اودس ته سهار لمونځ کړی دا هم د نه منلو خبره ده. داسې ویلی چې یو هفتې د ماسخوتن په اودس باندې سهار لمونځ کړی بیا څه نه څه وبه منو 10 ورځې یې کړی اوس 40 ورځې نه دی اوده شوی دی نه ښځې ته به نږدې شوی نه به چې ته اودس ماتې ته ضرورت راغلی نه به په خېټه بوج راغلی نه به د مثانه چېرته د میچازو نه ډکې شوي. اوس که دغه قصې کوئ نو دغه قصو موږ ذموار نه یو. انسان هغه ته دا مسلې راځي دا یادول اهم دي. اودس په څه ماتېږي؟ ګوره بعض خبرې هغه دي چې هغه اتفاقي دي یعنې د ټولو علماو په اتفاق دی چې په دې اودس ماتېږي. بعض هغه دي چې هغه اختلافي دي یعنې بعض علماو اودس ماتېږي بعض نه ماتېږي. زموږ طریقه په دې کتاب کې دی که چېرته اختلاف ذکر وکړو د علماو نو بیا به پکې راجح قول ذکر کوو د دلیل په رڼا کې. او الحمدلله دا زموږ منهج نه دی خواهش پرستي. کله چې موږ وایو چې دې عالم دا خبره زوروره ده دا په دې نه وایو چې دغه عالم د ذات سره زموږ خاص محبت دی. دا په دې وایو ځکه چې دغه عالم سره دلیل مضبوط دی بس. او که چېرته داسې وشي چې هغه عالم هغه استاذ چې ما ورسره په کلونو سبق ویلی که نه او هغه ماته یو مسله ښولې او دلیل یې پې راته ښولې او بل عالم مې په مسله پوه کړي او هغه راته دلایل وښیي او د هغه د دې نه مضبوط دي نو زه د دې بل دې خبرې ته زوروره وایم. خو هغې کې دا نه چې د دې خپل استاذ ما بېادبي وکړه ځکه چې موږ الله مکلف کړي په دې چې تاسو د دلیل تابعداري وکړئ او قیامت په ورځ به تپوس هم دې باره کې کېږي چې تاسو د قرآن او حدیث تابعداري کړې ده او که نه. نو انشاءالله مسله به درته ښه واضحه بیانوو خو که مشکل تا کې نه و که مشکل تا کې نه و زه به پوره کوشش کوم. اوس که تا کې مشکل وي نو د هغې هم زه ذموار نه یم. ذهن دې کمزوری دی توجه دې نشتي هسې ټایم پاس کې علم زده کولو شوق دې نشتي نو د هغې خو زه ذموار نه یم. ذموار دې یم چې تا ته زه مسله په واضحه په سره پښتو کې ته بیان کړم چې مسله دا ده دلیل پې دا ده. اوس مخکې یادې نه یادې نوټ کوې نه نوټ کوې عمل پې کوې نه پې کوې دا ته پوه شه او ستا کار پوه شه. اولنی خبره چې هغې سره اودس ماتېږي هر هغه څه چې په دې دوو لارو باندې وځي هر هغه څه چې په دې دوو لارو باندې وځي علما دې تعبیر کوي الخارج من السبیلین هغه څه چې په دې دوو لارو وځي. دوه لارې یعنې مخکې او شاته د ډکو میچازو ځای او د تشو میچازو ځای. او بل زمونږ په دې درسونو کې به دا خاصیت دی چې دې کې به هره خبره واضحه وي. الله او د الله پیغمبر چې یو خبره بیان کړې ده نو موږ څه د هغوی نه زیات غیرتیان خو نه یو. یعنې اوس که ته چې ته مسله شروع کړي چې اودس په دې ماتو توبه دا مسلې اوس دی بیانوي. ښه په دې سندره کې او په دې فلم کې چې د عشق دا خبرې کوي او دا جنکۍ تختۍ را تختۍ او ستا په کور کې لګېدلي دغې کې غیرت نه درځي تعالی هغې کې شرم او حیا نشته چې یو پلار د لوڼو سره ناستي یو ورور د خور سره ناستي او خاوند د ښځې سره او دوی فلم ګوري او پردي سړي او پردی جنکۍ دلته غیرت نه بیا. یا یو مولانا په منبر باندې لګیایي د دله زامنو او د دوس زامنو او داسې او دغه دا به وکوي او دغه به وکوي او د شپې داسې کوي او دغه کوي ټول ورته خاندي نر مولا دی او د ده په شان عالم وایي پښتنو کې نشته او تاسو پوه شوي څوک یادوم د هغه په شان عالم وایي سره شتي. ما پرون دا بیان واورېدو دی حاجي صاحب چې کومه مسله ذکر کړ دغه مولانا صاحب دا بیان ما پرون واورېدو چې ما اول ذکر کو بل مولانا او دا دوی منځ کې دا خبر را یاده کړ نو هغه دا ویلي چې د اولني سب کې چې کوم خلک ناسي دا اکثر منافقان دي او بیا سپینګیري
او داسې کړانچي لکه سپی چې وار راوړي. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که تاسو ته د اولني صف اهمیت معلوم وی که نه تاسو به جګړه کړی وی په دې باندې چې زه اولنی صف غواړم. معنی چې اولني صف کې نیکان خلک کینی، کیدی شي منافق پکې ناسي، دا کیدی شي کې خبره ده، خو نور منافق سړی د اولني صف کوشش نه کوي. الله د منافقانو مبارک کوي اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالى، هغه منزله نه راځي، هغه په منځ کې سستی کوي، اولني صف ته هغه څنګه ځان رارسوي. او که چېرته رام شي اولني صف ته د هغه به چېرته څه خباست وي، څه مقصد وي، څه طریقه وي، خو نور عموما په اولني صف کې څوک ناسي؟ مؤمنان نیکان خلک ناسي. دویمه سپینګیري دا خو زموږ د سر تاجونه دي. سپینګیری هغه انسان دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا سپینګیری چې الله تعالی سوچت کې الله له ته حیا ورسي. حالانکه دغه الله بنده دی. ګورې که دې ډېر هم سپینګیری شو که څه شو خو د هغه بنده دی، خو هغه له ته بیا هم حیا ورسي. داسې حیا والا رب دی زموږ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغه سړی زما په امت کې نه دی چې زموږ د سپینګیري عزت نه کوي. او سپینګیري خو ښایسي د جومات د درسونو د علاقې د کلي د کور په دوی باندې خو هر ځای ښایسته ښکاري. والله زه به خپل درس کې چې کوم مشران وینم نو دومره مې د هغوی سره محبت وي چې دومره محبت زما د ځوانانو سره نه وي، ځکه چې د هغه مشران خلک دي چې الله د دوی نه حیا کوي، نو زه به ترې حیا نه کوم. بل د هغه خلک دي چې عمر ډېر تېر کړی دی، نو نیکیانې زموږ نه زیاتې کړي دي، زموږ نه زیات عبادتونه کړي دي، ډېر وخت یې تېر کړی. بل دا چې مشران دي نو هلته زموږ هم مشران دي، نو څنګه چې موږ غواړو چې زموږ د مشرانو سره وشي نو داسې به د بل د مشر سره هم کوي که نه. موږ دا غواړو زموږ د مشر د خلک عزت کړي، نو د هغه بل د مشر به هم عزت کړي. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي چې کله په منبر باندې داسې خبرې کېږي او سپینګیري او جومات پرې ښایسته. اوس که څه د سپینګیری یو ناروا خبره کوي هغه جدا مسله ده. وی پلانې اگر که سپینګیری ده خو دا خبره غلطه ده، دې کې خو څه نشته. سپینګیری دی خو دا خبره دا مسله غلطه ده، دا خو شریعت ته دې نه منع کړی، بیان یې کړه. سپینګیری د عالم نه سوچت خو نه دی، د هغه عالم چې کومه کمزوري مسلې هغې ته هم ته کمزوري ویلی شي، دا خبره کمزوري ده. نو سپینګیری که چېرته جومات کې یو کمزوري خبره وکړي نو هېڅ خبره نه. بله دا چې د سپینګیري چې څومره عمر زیاتېږي که نه نو د دوی ذهن کمزوری کېږي، ضد راونیسي، خپله خبره کوي. زه یو وخت کې دا زموږ د جومات چې کوم دی دا خو زموږ د دلته اکثر پښتانه پکې او دلته یو اکثر بوډاګان نه وي، که بوډاګان خو کیلو کې دي، خو چې د سعودیانو علاقې ته لاړ شي د دوی هم په اولني صف کې ټول بوډاګان ناست. نو یو وخت کې زموږ یو استاد و هغه ماته وویل زما څه کار دی په سفر باندې ځمه او ته به زما دا جومات یو څو ورځو لپاره به راځي مونځونه به کوې 15 شل ورځې. ما ورته ویل صحیح ده درځم. نو هغه سپینګیرو داسې ښایسته ښایسته سپینګیري، داسې تقوادار، وختونه به ناست په جومات کې او د دوی دا بیا بل شان ښه خلک دي، الله یې په خوله باندې او په مخه د الله ذکر او د خیر کارونه. نو هغه یو به ماته لمونځ دې وګد کړو، بل به نن دې اواز رو دی، نن دې تیز دی، او ما به هر یو ته مې ابشر دوی د عادت یې پوه شوم داسې ګوت مې ابشر سبا نه به برابر کړو. و دا سپینګیری هم د سره به څه چېړ کړي، هغه په زړه کې یوه خبره پرته ده پرېږده چې ویې کړي، ویې کړه خبره وایي صحیح شو. اوس که ناروا شروع کړي، تنګول شروع کړي، نو سړی په طریقه وایي چې خبره ناروا ده. خو داسې چې دا خبرې سړی کوي دا غلطې خبرې دي. الله دې هغه علماو ته هدایت وکړي چې کوم علما منبر هغه د دین نه علاوه د نورو مقاصدو دپاره استعمالوي.
نو خبره ما څه پورې راغستې وه بارک الله فیک خبره ما دا کوله چې یعنې که ته دلته اودس په مسایلو کې سپا خبرې وکړې وایي دا جي د خاص مسلې بیان کړي دا بیانول نه وبه او مولوي صاحب که کنځلې کوي څه خبره نه ده سندرې اوره څه خبره نه ده ټیک ټاک کې هر قسمه فحاشي هېڅ خبره نه ده خو مولانا صاحب غریب که خوله واضح کړه او مسلې د قرآن او حدیث دا مسلې دا څوک بیانوي الحمدلله هره مسله به ښه واضحه بیانوو په دوو لارو باندې چې څه وځي دې سره اودس ماتي دا په دوو لارو چې څه وځي دا په دوه قسمه یو ته علما وایي معتاد یو ته غیر معتاد معتاد یعنی عادتا په دغه لار وځي عادتا چې په دې دوو لارو وځي لکه ډکې میچازي دې سره اودس ماتېږي دې کې خو شک نشته تشې میچازي دې سره اودس ماتېږي منی مذي ودي دا درې قسمه اوبه ځي د عورت نه منی مذي او ودي فرق په دې کې هغه زده کول پکار دي ډېرو عوامو ته دا مسله ده چې په دې اودس ماتېږي او که نه او غسل به کړي او که نه او انشاءالله هر ځای کې مسله خپله را روانه ده د دې نه زیات تفصیلا خو چې صرف سرسري تا ته یادي منی مذي ودي منی هغه اوبو ته وایي چې هغه په شهوت سره د انسان نه وځي خون ولا ورکوي دغه اوبه ورته دې ته مني وایي دا اوبه چې د انسان د بدن نه وځي په خون سره یو خو بیمار دی د بیمار جدا مسله ده په خون سره د چا د بدن نه د اوبه ووتې په دغه لار نو دې سره په ده باندې غسل لازم شو مذي هغه سپینو اوبو ته وایي نروبي اوبه هغه ټینګې نه وي هغه چې کله سړی د شهوت خبرې وکړي یا سوچ وکړي او د چا شهوت زوروري ډېر نو د هغه نه دغه ټیم کې سپینې اوبه ځي اکثر د خبرو هم نه وي چې ما نه اوبه تللی دي نو په دې سره غسل نه لازمیږي په دې سره اودس لازمیږي اودس یې مات شو او عورت دا به انځي او دا تخفیف په شریعت کې دی چې پرتوک کې به کم ځای د اوبه لګېدلي هغه ځای باندې اوبه ونوله بس هغې سره صفا کېږي ځکه چې دا ګرانه ده چې سړی په مخه وي چې دا بدل کو دا سم وینځه او نچوړې کو نه ګرانه شو نو شریعت دا اسانتیا زموږ دپاره جوړه کړې ده چې ته داسې اوبه راواله وینوله ویشینده پرې د اوبه بس دا صفا شو دریم قسم اوبه چې هغې ته الودي وایي په عربۍ کې ودي هغه اوبو ته وایي چې دا د بیماری د لاسه د میچازو نه مخکې ځي یا د میچازو نه وروسته ځي میچازو سره ځي دې سره هم اودس ماتېږي خو غسل نه لازمیږي غسل صرف په څه سره لازمیږي په مني وتو سره هم کله شهوت سره وځي خون ورکوي اوس یو سړی بیمار دی دا لکه مني ته هسې ځي روانې نو د ده بیا دغه مسله نه ده او دا به په خپل ځای کې راشي انشاءالله دغه شان هوا وتو سره اودس ماتېږي دغه شان زنانه باندې چې د حیض بیماري راشي هغې سره اودس ماتېږي استحاضې وینه د رګ وینه پرې راشي دې سره اودس ماتېږي ځکه چې د هر څه په دغه دوو لارو باندې شي غیر معتاد شی کوم په دې دوو لارو راووتو هغې سره هم اودس ماتېږي لکه اوس د ډکو میچازو په لار باندې وینه راووته د ډکو میچازو په لار باندې یو سړی بیمار دی وینه راوځي دې سره هم اودس ماتېږي اگر که دا معتاد نه دی یعنې په دغه طرف باندې وینه نه راځي خو قرآن شي نو دې سره اودس ماتېږي بلکې دا قانون یاد کړئ خبره به ټوله اسانه شي په دې دوو لارو چې سم وځي اودس ماتېږي نو دا خو غټه مسله حل شو غټه مسله دې سره حل شوه چې په دوو لارو څه ووتو هغې سره اودس ماتېږي که یو سړی وځي اوس مسله راشي چې وینې وتو سره اودس نه ماتېږي او بیا به موږ باندې دا دلیل پیش کوي چې تا ووایي چې په دې دوو لارو باندې وینه وځي نو اودس پرې ماتېږي نو دلته ولې ماتېږي ځکه چې دا په دې دوو لارو ووته موږ خبره دې دوو لارو کوو چې په دې هر څه لاړو اودس ماتېږي
دویم چې په هغې سره اودس ماتېږي دویمه خبره ډوب خوب النوم المستغرق هغه خوب چې د هغې سره انسان احساس ورک شي یعنی که چېرته دی اودسې مات شي نو دی په ځان باندې نه پوهېږي د داسې خوب سره اودس ماتېږي ډوب خوب دا معنی نه دی چې 8 ګنټې وده ډوب خوب معنی چې دی په ځان نه پوهېږي د خوا او شا په حالاتو دی نه پوهېږي دې ته ډوب خوب وایي او په دې دلیل د امام ترمذي راوړی دی د صفوان بن عسال رضی الله عنه روایت دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي چې کله تاسو په سفر یئ نو موزې 3 ورځې 3 شپې مه لرې کوئ یعنې په دې مسح کولی شي الا من جنابه سوای د جنابت په حالت کې چې جنوب شو او لامبې نو لامبلو کې خو بیا لازم موزې لرې کوې لکن من غائط و بول و نوم چې ډکې میچازې دې وکړې تشې میچازې دې وکړې یا اوده شوې اودس دې مات شو موزې مه وباسه ځکه چې غسل خو پرې نه لازم دلیل ما دلته دا خو دا خوب یې پکې ذکر کړی و نوم نو په خوب سره اودس ماتېږي دا کم خوب دی نو بعض علماو د عادت دا خبره اوږدول وله مزه ورکوي لکه دا چې پروت یې په دې اودس ماتېږي که چې ناست یې په هغې اودس ماتېږي که په ولاړه اوده شي هغې سره اودس ماتېږي او که نه که ډېر اوده شي او که لږ اوده شي خبره سمه اوږده شي لنډه دا ده حدیثونه چې را جمع کړي د هغې نه دا مسله راوځي هر هغه خوب چې هغه ډوب خوب وي که هغه ته په ناسته ودې که هغه ته په ملاسته ودې د دې سره اودس ماتېږي هر چې د مقدمات النوم چې ورته ویلی کېږي مقدمات د خوب په د اول سر کې چې دا کوم حالات په سړي راځي او د خوا او شا اوازونه په ده باندې لګي خو ګنګس شوی د خبرو باندې پوهېږي نه نو دا سړی د ده په دې خوب باندې اودس نه ماتېږي او په دې به ته دلیل وښایو یو دلیل دوه به ته بیان کړو حدیث د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما په صحیح مسلم کې دی وایي چې بتو لیلة عند خالتي میمونه رضی الله عنها ما د خپلې ترور میمونه کره شپه کړې وی ما ورته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله پاسېدو د شپې منزله ما به ورسره پاسې وی چې صحیح وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې را پاسې تهجد یې کول نو زه د هغه ګس طرف ته ودرېدم او د دې غلط ودرېد که صحیح ودرېد د امام به کوم طرف ته ودرېد ښی طرف نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه په منځه کې د خپلې ښی طرف ته کړه نو د منځه په دوران کې چې به کله ماله خوب جټکې راکړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به زما د غوږ دا پوسکۍ ونیوه داسې به یې وخوځوله او بیا اوږد حدیث دی مخکې دې حدیث کې مسله ده ګوره وایي ماله به خوب جټکې راکړي خو که اودس یې دې سره مات شوی وی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته بیا وایي چې لاړ شه څه وکړه اودس وکړه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا نه دي ویلي چې اودس وکړه نو دا د خوب دا مقدمات چې کومې دا په اوله کې به سړي جټکه راشي او داسې خوا او شا داسې پوهېږي چې سړي کې ناست یم او دا خو لکه نور جوور پکې نه پوه نو دې سره اودس نه ماتېږي په دې یو بل دلیل هم دی انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د یو کس سره جرګه کوله او د منځه دپاره اقامت وشو په خبرې دومره اوږدې شوې چې د هغه په ملګرو باندې خوب راغی لویه جرګه یې کړې ځکه چې خوب راشي په صحابه کرامو باندې بیا راغی او امامت یې وکړ دا د صحیح مسلم لفظ دی امام بخاري یا د صحیح مسلم په بل لفظ کې داسې راځي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري به وده شو ثم يصلون بیا به لمونځ وکړو ولا يتوضؤون اودس به نه کوو اچ دې کې ته فایدې ذکر کوم که تا سره دې کتاب ترجمه پرته وي دا حدیث ته داسې ووایي ته به څه پوه شي نورې ګډې وړې فتوې به شروع کړي حدیث دا دی ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري به ینامون اوده کېدو بیا به یې لمونځ کوو
او اودس به نه کو. دی ترجمه ده او تا سره ترجمه پرته نوري فتوی به ورکي چې دا به چا راوستي دي چې په اودس سره چې د خوب سره اودس ماتي. راشه موږ سره دلیل دی په صحیح مسلم کې چې صحابه کرام به اوده کېدو بیا به مونځ وکړو بې اودسه اودس به یې نه و کړی. د دې وضاحت به تاته هله میلاو شي چې کله تا سره علم وي او د علماو سره کښېني. یو بل حدیث کې داسې راځي امام ابو داود راوړی د دې حدیث وضاحت کوي. وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو به د ماسخوتن د مانځه انتظار کو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا خوښولی چې د ماسخوتن دا مونځ لیټ کړي حتی تخفق رؤوسهم تر دې چې د هغوی سرونه به راځوړند شو. ثم يصلون ولا يتوضؤون بیا به مونځ وکړو اودس به یې نه وکړی. چې سړی ناست او دا سر داسې راځوړندېږي نو دا کوم خوب دی؟ ابتدایي حالات که نه جوور خوب دی. نو اوس دا حدیثونه به څنګه راجمع کوو؟ دا حدیث راجمع شو چې دا صحابه کرامو باندې چې دا کوم حالات راغلي دي دا هغه جوور خوب نه دی. صفوان رضی الله عنه حدیث د هغه خوب دپاره دی چې هغه جوور خوب نو راجمع شو. اوس که چېرته داسې خوب په تا راشي چې ته پکې احساس دی ورک شوی د خوا شا په حالاتو نه پوهېږي دا جوور خوب دې سره اودس مات شو دګې ته به ځان هم نه پوهېږي او سرسري جټکې مټکې سړی وایي نو په دې سره اودس نه ماتېږي. او دا ځوانان او خصوصا د مصر دا خلک نه دي د مصر د مرګ دا خلک په حرم کې چې پراته دي دا یاران اوده پراته ښه جوور او چې اقامت وشي ودرېږي زر په مانځه باندې پته وي د دوی دا خوب نه ماتېږي. دوی څه ګوره څه دلیل دی که نه دا ځای ته بیا بل څوک نیسي څوک بیا دا ځای بل څوک نیسي. نو دا ځای ساتل لازم دي دلته که د مونځ د اودس په حالات کې کول مونځ اودس په حالت دغه مونځ الله تعالی قبلوي. تا ځای ونیو ځه ځای دې ونیو مونځ دې مو کو او مونځ در الله قبول نه کړو ته کې دلته څه. نو ډېر موږ داسې لیدلي دي چې پراته او څه پکې ما داسې خوځولي هم دي چې ګوره ټایم لږ دی خو هغه اثر پرې ونه کړي چې کله دا اقامت شروع شي تاسو هم لیدلي. نو نور خلکو کې هم دا مسله بعضو کې شته خو په دې مصریانو کې بیا ډېره ده به ډایرکټ باسې مونځ به شروع کړي. نو دا د دې خلکو غلطي ده دا طریقه څه ده دا طریقه غلطه ده. نو دویمه خبره چې هغې سره اودس ماتېږي څه شوه؟ ډوب خوب. خوب صرف نه ډوب خوب جوور خوب. دې که صرف خوب ووایو نو خوب خو اقسام دي که نه خوب اقسام دي بیا دا فرق پکې هم نشته چې په ناسته او په ملاسته خو چې خوب دې ډوب و جوور ته پسې نه پوهېده بس دا دې سره اودس ماتېږي. درېیمه خبره چې هغې سره اودس ماتېږي د عقل ختمېده. د عقل ختمېده دې سره اودس ماتېږي. عقل په څه ختمېږي؟ په لیونتوب بېهوشي نشه داسې بیماري راشي چې هغې سره عقل ختم شي نو دې سره اودس مات شو. ولې اودس مات شو؟ ځان نه پوهېږي. اوس یو سړی بېهوشه دی دې ته څه پته وي دا اودس روغ دی که نه دی؟ لیوني ته څه پته وي زما اودس روغ دی که نه دی؟ عقل یې بند شوی دی که لیوني م عقل بند عقل بندېده دې ته نه وایي چې دا سړی به بېهوشه پروت وي. عقل بندېده یعنې عقل کار پرېښه او کیدای شي بدن ویښي خو عقل بنیاد دی چې عقل لاړ اودس مات شو. او په دې به ته یو دلیل وښایو د الله په توفیق سره. هغه مشهور حدیث دی په صحیحینو کې هم دی او په نورو کتابونو کې هم شته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې کله بیماري راله هغه بیماري چې په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی نو یو وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراده وکړي چې مانځه ته وځي. تاسو ته به یې دی هغه واقع نو څو پیرې پې اوبه واړولې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا څه شو؟ بېهوشه وشو. چې په هوش کې به راغی بیا به څه چل وکړو؟ بېهوشه به و چې په هوش کې به راغی بیا به څه چلو شو؟ اوبه مې پې وانه ډولې
بیا سوال چې بېهوشه شو رپا به سېدو څه چل به وکړو اوبه به پرې واړولې که نه داسې نه وه که دا اوبه پرې په اوله کې مسلسل واړولې او بیا بېهوشه شو او چې هوش کې به راغی اوبه به پرې واړو په ما اوبه را واړوه دا ولې ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بېهوشه شوی و او چې څوک بېهوشه شي نو اودسې مات شو دا پې دلیل دی ولله الحمد څلورمه خبره چې هغې سره اودس ماتېږي او دا مسله اختلافي ده هغه دا چې د اوښ غوښه خوړل د دې سره اودس ماتېږي او راجح قول هم دا دی چې د اوښ غوښه چې د اوښ خوړه اودس مات شو او په دې کې یو واضح دلیل دی واضح په صحیح مسلم کې د الله په مخ کې موږ څه جواب ورکوو موږ چې حدیث دي اوس یو عالم تاویل کړی دی اجتهاد یې کړی دی یا د دلیل ورته نه رسېدلی هغه خو معذوره دی خو چې موږ ته د دلیل راورسي نو بیا موږ معذوره نه یو په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د جابر بن سمور رضی الله عنه وی یو سړی راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ورته وی چې اتوضأ من لحوم الغنم یا رسول الله که چېرته د ګډې بیزې غوښه وخورم نو بیا به چاردام کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ان شئت فتوضأ وان شئت فلا که دې زړه غواړي چاردام وکړه که دې زړه نه غواړي مې کوه نه ماتېږي بیا ورته ځکه ورته داسې وي ځکه که ماتېدی بیا خو ته داسې نه شي ویلی چې زړه دې څه غواړي هغه کوه قال اتوضأ من لحوم الابل هغه سړي وي یا رسول الله او چې د اوښ غوښه وخورم بیا به اودس کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نعم فتوضأ من لحوم الابل او چې د اوښ غوښه وخورې نو بیا اودس کوه د دې سره اودس ماتېږي الله اعلم حکمت بعضو علماو خو دا حکمت ذکر کړی وی حکمت تعبدي دی یعنی بعضو عبادتونه داسې دي چې هغې ته ته حکمت ښکارم نه شي حکمت تعبدي تعبدي څه مطلب دی یعنی دا د الله بندګي ده او موږ یې کوو چې ډېرې خبرې چې زموږ ذهن ورته نه رسي یو مسلمان دپاره غټ حکمت دا دی ته ولې دا کار کې الله او د الله پیغمبر راته وي د الله بندګي ده بس خو بیا مو علما کوشش کوي نو یو حکمت یې دا بیان کړی دی چې د دې اوښ دا غوښه چې ده دې کې ګرمایش دی ګرمه غوښه ده او دا واضحه خبره ده چا چې خوړلې ده چا یې په ایس کړي ده هغوی ته پته ده ګرمایش پکې ډېر دی نو ځکه شریعت وي بیا اودس وکړه بعض علما وایي چې یعنې د دې اوښ دا خوی شیطاني دی او یو حدیث کې داسې راځي چې د اوښ په قوبه باندې شیطان ناستي د اوښ د لپاسه قوبه نه په دې شیطان ناستي نو کله چې سړی دا وخوري که نه د ده دا جسم هم ګرم شي او شهوت یې راتیز شي شهوت راتیز شي نو داسې نه چې ته شیطاني کار وکړي نو د هغه ګرمایش د کمولو دپاره دې څه وکړي اودس دې وکړي دا بعض علماو دا حکمتونه ذکر کړي دي ښه یو څو مسایلو پکې د فایدې دپاره ذکر کړي اوس که څوک دا سوال وکړي چې د اوښ اینکه څوک وخوري یا زړی وخوري یا لرې د اوښ وخوري نو دې سره به اودس ماتېږي که نه ولې اوښ کې خو دنې خو غوښه ورته ویلی کېږي اینې ته څوک غوښه وایي صحیح ده د اوښ حصه ده غوښه ده راجح قول دی کې دا دی چې د دې په خوراک سره اودس ماتېږي ځکه کله چې داسې وویلی شي چې د پلاني څاروي غوښه نو غوښه یاد کړی شي خو د غوښې نه مراد صرف غوښه نه بلکې ټول څاروی جملتن یاد شي چې په څاروي کې دننه څه دي یاره موږ نن ګډ وخوړو خو څه مو وخوړو نو ده به صرف غوښه خوړلي کیدای شي اینې خوړلي کیدای شي زړه یې خوړلی کیدای شي ګردې خوړلي او کیدای شي لرې یې خوړلی
و چې کله غوښه وویلی شي نو دې کې دا ټول هر څه دننه راشي نو د اوښ غوښه چې وویلی شي نو دا پکې هم دننه رالو دا قول احتیاطي هم دی که د اوښ اینا یا لرې او دا قسمه څوک څه وخوري نو دې سره اودس ماتیږي ها بله مسله به ورسره هم ذکر کړو او چې سړی اوس د اوښې پی وڅکي دا غوښه نه شوه بل څه جواب ولې ماتیږي غوښه خو نه ده که څنګه ان د اوښې د بدن نه راوتې ده او بدن کې ګرمایش دی دلیل نشته یو قول دا دی د علماو چې د به نه اودس نشته او چې سړی پکې سوچ وکړي دوی دا خبره زړه ته پورې وځي هغوی وایي په دې دلیل نشته چې پی وڅکو سره اودس ماتېږي دویم قول دا دی چې دې سره اودس ماتېږي او هغوی یو حدیث ذکر کوي توضؤوا من البانها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړي چې د یوښانو دا پی چې وڅکو نو بیا اودس کوئ که دا حدیث صحیح بیا خو مسله واضحه وه خو دا حدیث سندن کمزوری دی دې کې یو راوي دی حجاج ابن عرطاء ورته ویلی کېږي د هغه د لاسه دا روایت کمزوری دریم قول د بعضو علماو دی او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله له ترجیح ورکړي شیخ ابن عثیمین ولم ورکړې ده وی اودس کول غوره دي احتیاط پکې ده او په دې باندې به زړه مطمئن وي چې اودس کول غوره دي یعنې د اختلاف نه پې څه شوي ووتې کله کله علماو په یو خبره کې اختلاف راشي نو سړی هغه لار بیا اختیارولی شي چې د اختلاف نه پې سړی وځي به په چاردام باندې دومره ټیم نه لګوي خبره مسله به ورسره ذکر کړو که د اوښ د غوښې شوروا څوک وڅکي دې سره به اودس ماتېږي ولې شوروا غوښه ده څنګه هغه د غوښې نه ده خو اوبه دي یعنې خوند سره اودس ماتېږي بعض علما وایي دې کې اودس نشته وایي لکه څنګه چې پی ته وڅکې د اوښې پی دې وڅکې البته اودس نه لازمي ته په دې نه لازمي او بعض علما وایي نه اودس به کې ولې وایي د دې غوښې خوند په دې شوروا کې شته بلکې داسې ورسره ووایو کله ناکله داسې د غوښې ټوکړه پکې هم راتلی شي اثراتو کې ذرات پکې راتلی شي ځکه چې لازم د غوښه پکې خوټ کېدلې ده او په دې یو ښکلی دلیل بل به ذکر کړو اوس د خنزیر غوښه ده او په هغې کې شوروا جوړی شي دا شوروا به حلاله که حرامه به ولي هلته خنزیر حرام ده نو چې په دې غوښه اودس ماتېږي د دې په شوروا هم اودس ماتېږي والله اعلم او دا قول د دې بل نه مضبوط ښکاري الله اعلم یو ورځ ما یو کس ما نه تپوس وکړو د یو مسلې ما ورله جواب ورکړو جواب په اخره کې ما وویل الله اعلم نو یو خبره دې بیا شکي کړه ما ورته ویل چې 100% یقیني خبره درته وکړم بیا به راته ووایم الله اعلم الله ښه پوهېږي دا خبره د شک دپاره نه دا خبره دې دپاره چې یو خو د الله شان بیان شو نو بل انسان کمزوری دی که څه کوتاهي شوي نو عذر مې درته بیان کو چې زما علم هغه کمزوری علم دی علم پوره خو د الله سره دی او دا د علماو طریقه ده دا هغه صحابه کرامو د دور نه واله او د اوسه پورې قیامته پورې چې هغوی مسله بیان کړي نو دا ورسره ووایي الله اعلم
الله ښه پوهېږي. و دې مسله کې اختلاف ته موږ خو دلایلو ته وکتو چې یاره دا داسې کېدی شي دا داسې کېدی شي. رب العالمین چې پوه ده خو په داسې پوه دی چې سم پې پوه دی. نو د الله اعلم دې کې د الله شان بیانول مقصدي او یو عذر وړاندې کول چې وایي که زه هر څه ویم خو علم زما څه دی هغه کمزوری دی. الله وایي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تاسو ته چې کوم علم درکړی شوی دی هغه لږ علم دی. ښه نو څو خبرې شو کمې په دوو لارو چې څه وځي په ډوب خوب د عقل ختمېدل او د اوښ وخت چې وکړي. څلور خبرې شو. پنځمه دا مې اختلافي ده وضاحت به وکړو. د عورت سره لاس لګول بغیر د پردې نه بغیر د حائل نه دا ورسره پکې لازم یاد ساتي. ځکه که د عورت او د دې انسان په منځ کې کپړی کاغذي او په هغې د پاسې دی لاس ولګوي نو هغې سره اودس نه ماتېږي. مسله دا ده چې کله منځ کې څه نه او عورت سره لاس ولګي نو ماتېږي که نه. دا اختلافي مسله ده. بعض علما وایي نه ماتېږي او بعض وایي دې سره ماتېږي. او مضبوطه خبر هم دا ده چې د عورت سره لاس لګول د ذکر سره لاس لګول دې سره اودس ماتېږي او په دې دلیل دی. حدیث کې راځي امام ترمذي راوړی دی او په نورو کتابونو کې هم شتي د بصره بنت صفوان رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم من مس ذکره فلا یصلي حتى يتوضا. کم سړي چې د خپل ذکر سره لاس ولګو مخصوص اندام چې کوم د عضو خاص چې ورته وایي چې د دې سره لاس ولګو نو د هغه وخته پورې د لمونځ نه کوي چې څو پورې اودس نه یې کړی. دا واضح دلیل دی. بعض وایي بعض مولیان کوم چې وایي چې نه حدیث اودس نه ماتېږي وایي دا یو حدیث نه یو نه. الحمدلله په دې کې د 15 نه زیات حدیثونه شته چې عورت سره چې لاس ولګي اودس ماتېږي. اثر خو لا پرېږده اثر خو ډېر دی. او بعض وایي دا یعنی د بعض علماو ته زه حیران شم وایي دا پیغمبر نه چې روایت چا بیان کړی دغه زنانه ده او زنانه څنګه دا مسله بیانوي. دا اوس خبره شو یو زنانه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه حدیث واورېدو امت ته بیان کړو. دې کې څه دي څه پکې شتي اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو ډېرې مسلې موږ ته نه دي بیان کړي که نه دي ډېرې. نو اوس موږ به څه وایو چې دا زنانې وي دا یې څنګه بیان کړي دا اوس خبره نه شو. نو عورت سره چې لاس ولګي دې سره اودس ماتېږي. یاده کړئ ورسره دا خبره چې بعض وروڼو دا سوال کوي لکه اوس یو سړی د دبور سره لاس ولګوي لکه یو خو عورت کوم مخې ته اندام چې دی اوس شاته اندام سره سړی لاس ولګوي دې سره اودس ماتېږي او که نه. یو روایت کې داسې راځي بعضو طرقو کې راغلی د من مس فرجه چا چې د خپل فرج سره لاس ولګو او دا فرج په عربۍ کې قبول ته م وایي او دبور ته م وایي. قبول ته م وایي او دبور ته م وایي. نو احتیاطي قول هم دا دی چې څوک د خپل عورت سره نو عورت کې دننه څه رالو دواړه عورتونه رالو دبور او قبول. که چا د دبور سره لاس ولګو اودس یې مات شو چا چې د قبول سره لاس ولګو دا اودس مات شو. بله مسله دلته دې کې زنانه هم داخلي دي دا دې کې دننه زنانه هم داخلي ځکه چې دغه حدیث کې فرج ټکی راغلی دا عام ټکی دی. نو زنانه چې د خپل عورت سره لاس ولګوي نو اودس یې ماتېږي. دلته بله مسله یو سړی دی د قبول او د دبور په خوا او شا کې لاس ولګي لکه ورنانو سره لاس ولګېدو یا د دې نامه نه لاندې لاس ولګېدو بېشکي تپوس کوي چې دې سره به اودس ماتې او که نه دې سره اودس نه ماتېږي. اودس خاص دغه اندام سره چې لاس ولګي هغې سره اودس ماتېږي. صرف دغه اندام سره هغې سره چې لاس ولګي او دغه شان شاته هغې سره اودس ماتېږي. صرف کوم ځای چې د ډکو میچازو دی هغې سره لاس ولګېدو اودس ماتېږي نور نه. ښه
دا کوم علما چې وایي چې دې سره اودس نه ماتېږي هغوی یو حدیث پیش کوي حدیث د طلق ابن علي رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړي یا رسول الله وی دی عورت سره چې لاس ولګې اودس ماتېږي که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم انما هو بضعة منک یا بضعة منک هغه ستا د جسم یو ټوکړه ده په دې سره اودس څنګه ماتېږي یو جواب د دې دا دی چې قیس ابن طلق دا روایت په دې کې د محدثینو اختلاف دی چې دا صحیح دی که کمزوری دی او ډېر محدثین یې سندن کمزوری کوي هغه بل حدیث مقابله نشي کولی هغه سندن د دې نه زورور دی دویمه خبره دا ده چې هغه خبره په ډېرو روایتو کې راغلې ده چې عورت سره لاس ولګوه اودس مات شو دلته دې روایت کې راغلې ده او دې کې م اختلاف دی کوم علماو چې دې حدیث ته صحیح ویلي دي وایي دا حدیث حسن درجه کې دی صحیح نه حسن نو د هغې بیا جواب کیږي هغه جواب بعضو دا کړی دی وایي دا روایت منسوخ دی یعنې مخکې مسله داسې وه بیا منسوخ شو چې نه لاس دې ولګوه اودس مات شو خو نه د دې نه ښه جواب شتي هغه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دې کس ته وایي چې دا عورت هم ستا د جسم یو ټوکړه ده دی په هغه وخت کې ورته وایي چې کله په کپړه له پاسه لاس ولګي لکه اوس یو سړی په کپړه له پاسه په خپله خېټه لاس وهي نو دغه شان که دا سړی په خپل عورت لاس وهي په کپړه له پاسه خو د هغه د جسم یو اندام دی اودس ورسره ماتېږي نه ماتېږي بعضو علماو پکې لا دا فرق ذکر کړی دا پکې بل فرق دی وایي دلته مراد دا دی چې که لاس دې بغیر شهوته ولګو نو اودس نه ماتېږي که شهوت سره دې ولګو نو اودس مات شو خو زما خپل ځاني زړه په دقې مطمئن دی چې اودس لاس دې ولګو که شهوت دی او که غیر شهوت دی اودس څه شو مات شو دې حدیث سره به څه کوو دا خو یو سندن بعضو علماو کمزوری کړی دی که صحیح هم شي نو دې به څه جواب وي کپړې د پاسه یو سړی د خپل عورت سره لاس ولګو که مخکې لګي که شاته لګي او کپړې شتي یا منځ کې بل څه حایل دی کاغذ دی پلیشتک دی هر شی چې وي نو دې سره اودس نه ماتېږي ورسېدو به که نه ها دغه شان د غسل په دوران کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس ماتېږي یو کس دی نن سبا خو د وخت نه مخکې مفتیان ډېر شوي دي ځکه چې فیسبوک راوتی دی هر سړی فتوې ورکوي نو یو کس سوالات جوابات کول او سوالات جوابات هم لایو مباشر او بره څه لیکلي عنوان چې د چا څه قسمه سوالې کوئ او عجیبه دا د جوابونه چې ورکوي دی د مدرسې په شام نه دی تللی دا بیا ډېر عجیبه وي ناکس ورته وایي مولانا صاحب چې دا عورت سره چې لاس ولګي اودس ماتېږي یا وایي دا چې موږ چې لامبو او د لامبلو په دوران کې دا مسله به زه دلته نه جواب کوم دا به پرېږدو د غسل مسایلو ته یو به ستاسو شوق وي او بل چې لږ د دې مسلو قدر درته معلوم شي نو د غسل په دوران کې چې لاس لګي دې سره به څه کوو او د سره خو مخکې ماتې نشتې ځکه چې هلته علم نشته وایي لاس ته تیلې اچوه که دا ما په خپله اورېدلې په خپله یو کوی سړی وایي چې چا راته وي دا ما په خپله اورېدلې هغه ورته وایي مولانا صاحب چې زه لا عورت سره لاس ولګي دا خو اودس بیا مات شو نو دا به څه کوي تیلې اچوه نو دا به کوم هغه نیم مسله راویستې چې غسل کې نو لاس ته تیلې اچوه دا مسله به راشي چې څه به کې او په څه طریقه به دا غسل کې د دې مسلې وضاحت به انشاءالله د غسل په مسایلو کې الغرض عورت سره چې لاس ولګېدو نو اودس مات شو اوس دلته یو بله مسله به ته بیان کړو دا څه به یاد ساتئ یو سړی دی د هغه د لاس شا د عورت سره ولګېده په دې اودس ماتېږي لکه یو خو دا ورغوی دی دا خو واضح ده ورغوی ولګېده خو لاس ماتېږي یعنې د لاس خېټه دی خېټه ده د لاس خېټه ملا د لاس دا ولګېده عورت سره ولې وماتېږي یو قول دی کې د علماو شتي وایي دې سره اودس نه ماتېږي دا د امام مالک قول دی او د امام شافعي هم دی امام اسحاق ابن راهوی هغه وایي د لاس تا شا چې ده که نه دا په اصل کې دې دپاره نه دی چې ته پسې شی مسح کړي
نو د دې داسې مثال یې لکه چې یو سړی په خپل زنګون سره یا په خپې سره عورت مسه کي نو دې له څه اعتبار نشته داسې عقلي خبره کوي بل طرف ته قول دی چې نه ماتیږي دې سره اودس دا د امام عطا امام احمد بن حنبل د هغوی قول دی هغوی یو دلیل پیش کوي وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي امام احمد دا حدیث راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي سبحان الله څومره ناشنا روایت ته یې ګوره فیصله د ټولو خبرو اذا افضى احدكم بيده الى فرجه هغه تېر شوي مسلې وضاحت دلته اوس ګوره چې تاسو کې یو سړی خپل لاس د خپل فرج سره ولګوي فرج شاتم دی مخې ته دواړو ته فرج ویلی کېږي لیس دونها حجاب او په منځ کې حجاب پرده نه وي فقد وجب علیه الوضوء نو په ده باندې اودس لازم شو هغو دا وایي چې دا لاس چې کله وویلی شي په عربۍ کې نو دا د لاس د خېټې ته هم ویلی کېږي او شا ته هم ویلی کېږي والله اعلم د دوی دا قول چې دا مضبوط ښکاري نو که دا لاس شا ولګي د عورت سره نو هم اودس ماتیږي حدیث سره بله مسله ذکر کو یو سړی دی د هغه سنګل ولګېده د عورت سره ولې ولې لاس دا پوره دې موټه پورې لاس نه ویلی کېږي ورته نه اخو جدا مسله شوه اوس کیدی شي مونږ وایو اکثر مسلې د علم دپاره دي چې علم زیات شي او داسې ولې نشي کیدی دغه خو نه ده نادره خو نه ده بالکل کیدی شي ګوره عربۍ کې چې کله ید وویلی شي ید مطلق لکه حدود یې ونښوی شي نو دا د دې کوع پورې کوع د مړوند پورې دلیل پې څه دی لکه الله وایي د غل سړي او د غلې ښځې لاس پرې کوي لاس کوم ځای کې پرې کېږي دقه مړوند کې ځکه چې هلته الله مطلق لاس ویلی دی ها اوس ګوره چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې حد کېښو لکه چاردام کې وایي د سنګلو پورې هلته بیا حد بیان کړو چې کله ید وویلی شي شریعت کې او حد بیان نه شي نو ید به د کوم ځای پورې مرادي د مړونه پورې نو که چېرته سنګل ولګېده د عورت سره نو په دې سره اودس نه ماتېږي ښه یو څو مسلې نور هم پاتې دي او زه هم چې بیان یې کړو ټایم یو څو منټه دي یوه مسله دا ده دا به د فایدې دپاره ذکر دا هغه خبرې چې دې سره اودس ماتېږي ته بیا ووایه زر زر چې په دوو لارو سره لاړو په ډوب خوب عقل ختمېدل د اوښ غوښه عورت مسه کول دا یقیني پنځه خبرې واله په دې سره اودس ماتېږي واضح شوه که نه ګرانه ده که اسانه ده اسانه ده اوس سوال دا زړه کې راځي چې الټۍ کولو سره اودس ماتېږي او که نه په دې کې م اختلاف دی خو صحیح خبره دا ده دلیل په رڼا کې چې الټۍ کولو سره اودس نه ماتېږي ځکه چې په دې باندې دلیل نشتی صحیح مضبوط چې او الټۍ چې چا وکړې دا اودس ماتېږي بعض علما حدیث پیش کوي وي ابو الدرداء رضی الله عنه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الټۍ کړې وي نو بیا وروسته چې کله مونځ کوو نو چاردام یې کړی و اوس دا امام ابو داود دا حدیث اور دا صحیح حدیث دی خو دې کې کوم ځای کې چې الټو د لاسه اودس مات شي لکه اوس ګوره صحابي څه وایي وایي زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وم او هغه څه کړې وي الټۍ کړې وي وایي د مانځه وخت چې راغی چاردام یې وکړو و دې کوم ځای کې چې د الټو کولو سره اودس مات شو ولې داسې نشي کېدی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اودس په بل څه مات شوی او اودس خو هغسې هم تازه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا عادت و چې اودس به یې تازه کوو او داسې هم کېدی شي چې د الټۍ کولو نه مخکې اودس ماتي احتمالات خو ډېر شتي که نه نو داسې واضح دلیل په دې باندې نه دی او بل د الټۍ ولې ورسره اودس ماتېږي
نو راجح دا دی چې له الټۍ کولو سره اودس نه ماتېږي. دغه شان د وینې وتو سره اودس نه ماتېږي. که هغه غاښ زخمي شي، که هغه په پوزه باندې وینه راله، او که هغه د بدن د باقي سزي نه وینه ووته، په دې صحیح دلیل نشته چې وینې وتو سره اودس ماتېږي. بلکې الحمدلله داسې بېشماره دلایل شته په دې خبره باندې چې وینې وتو سره اودس نه ماتېږي. صحابه کرام مبارک راځي په دې مخ باندې به دانه وه، لکه عبدالله بن عمر، ابو هریره رضی الله عنه، په دې مخ به دانه وه، به داسې وګروله ماته به شو، هغې نه به وینه روانه شوه، زه به یې پاک ومانځه باندې به ودرېد. او دغه شان دغه صحابي قصه مشهوره ده، هغه انصاري صحابي چې بارک الله فیک، عباد بن بشر، هغه څوکۍ کوله او په غشو باندې ولګېد، وینه ترې روانه وه که نه، او مونځ یې پوره کړو که نه، مونځ یې پوره کړو. نو که دې سره اودس ماتېدی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ویلی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو د قصې نه خبر شو، ویلی به یې چې ستا دا مونځ صحیح نه دی ځکه چې ستا اودس مات شوی دی. نو وینې وتو سره هم اودس نه ماتېږي. خو بعض علما دا وایي، امام شافعي مذهب والا وایي زنانه سره چې لاس ولګي اودس ماتېږي. خو دا خبره کمزوري ده، بلکې راجح قول دا دی دلایلو په رڼا کې چې زنانه سره لاس لګولو سره اودس نه ماتېږي، که دا خپله ده او که دا پردی ده، الا چې ستا نه څه لاړ شي، نو هغه هم بیا اودس د دې څه د تلو د لاسه مات شو، ورسېدی بي که نه. لکه یو سړی د خپلې زنانه سره لاس ولګوو، اصطلاح نړو، هسې سلام یې ورسره وکړو یا په بله څه خبره کې لاس ولګېد، نو ولې دا اودس ماتېږي؟ نو په دې باندې هغوی مضبوط دلایل ورسره په دې باندې نشته. او د امام ابو حنیفه رحمه الله دا قول دی چې دې سره اودس نه ماتېږي، همدا قول مضبوط دی، او دا دلیل دی په دې باندې چې الحمدلله موږ ګورې د خواهشاتو تابعداري نه کوو. بعض وایي دا اهل حدیث دا د امام شافعي په مذهب دی، وایي دا د امام شافعي نه، الحمدلله موږ د ټولو دا مذهبونه منو. موږ امام شافعي هم منو، امام ابو حنیفه هم منو، امام مالک هم منو، امام احمد بن حنبل هم منو، او دا نور امامان هم منو، یوازې دا څلور امامان نه دي. خو که کم امام سره په مسله باندې دلیل مضبوطي، نو بیا د هغه د قول تابعداري کوو، ځکه چې زمونږ کار د څه سره دی؟ هغه د دلیل سره دی، په دې باندې به اکتفا وکړو. او انشاءالله باقي مسائل به پر روان درس کې بیانو. د 3 نمبر حدیث نه به شروع کوو. دا ډېر خوندور درسونه دي، او چې څوک دې کې شریک شو په توجه سره او په شوق سره ناسو خبره اورېدنو، ډېرې فایدې به ترې واخلي. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.